هغه ماشین دی ماشاءالله چې ډیر زیات خلکو دا ډیر زیات خوښ دا راته وایي چې د دې څه قیمت دی؟ د دې قیمت خو لکه قسمونه دي په دې کې موږ د 3,500 نه 5,000 پورې سازو. صحیح. هغې کې لکه د پایا مسله د اوسپنې مسله ده او خلک یې خوښوي بد موږ کوم هم ساز کړي دي ټول کار کوي. صحیح. دې باندې به دا خلک کار څنګه کوي؟ دا که تاسو کتل په تلک کار به کوي لکه دا خو جوش ډاګه ده که نه دا بس لکه دا د ګوډ ماشین دی که نه دا به لږ مخکې کوي دی پټی ګوړی که پرس که لږ زیاتې پاتې شي بیا به لږ راوروسته کړي بیا به یې مخکې کړي داسې لږ معمولي بس په دې طریقه دی کار کوي او ډېر په اسانه لکه دا کله که ځمکه دا راکړي نو پوست پټی خو دا ډېر په اسانه راکړي لکه ډېر پوست نه خو چې لکه وتره پټي کوي ښکلی کار کوي. صحیح. دا راته وایي چې به خلکو ته یو شمېر خلک په دا وخت چې کوم دی زموږ د اواز اوري دا به خلکو ته میلاویږي څنګه؟ تاسو خپل نښه پته موبایل نمبر؟ زموږ دکان خو چې کوم دی نو په ملکن ایجنسۍ هریچند بنګله میاګانو کلي کې زموږ دکان دی او زموږ د رابطې نمبر چې کوم دی نو 0345 038 38 51 دا زموږ د رابطې نمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې احترامات او پیرزونې ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس جزم وړاندې کوم د مینې خلوص نړک سلامونه نیکی هیلې احترامات. دا وخت په هریچل بنگله کې موجود یم د رحیم ګل لوهار صاحب را سره دی د ټولو نه وړاندې ورته په نننۍ خپرونه کې هرکلی په خیرالۍ او ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لوهار صاحب څنګه چلې حالات؟ الحمدلله لاک لاک شکرونه بالکل خیر خیریت دی. مخکې ورځو کې مې ویډیو کتلی وه چې ماشاءالله تاسو یو ماشین ساز کړی دی او ډېر زیات کامیابۍ سره هغه چې کوم دی روان دی ډېرو خلکو رابطې وکړلې هغه چې کوم دی ماشین اخلي او ډېر خلک ترې مطمئنه دي. د دې حوالې سره څه لږ شان رهنمایي وکړئ غږ راسره شریک کړئ چې ښه جي. اول خو ستاسو د راتګ ډېره مننه. بالکل دا ماشین خو ما نوی ساز کړی دی او ډېر زیات چلیږي خلک ډېر زیات خوښوي لکه چې ډېر په اسانه باندې کار کوي که نه او د دې د چلېدو یوازې دا نه شکر الحمدلله زه چې کوم کار کوم هغه الله پاک کړي او دا خبره خو زه کله نا کله کوم چې ما ته د شیرګل متمم صاحب محمد احمد صاحب دعا کړې ده ما هلته کار کو نو هغه به ما ته دا دعا کوله چې څه کې الله دې کامیابوي دا د هغه دعا ده. بل د ورکوټوالي نه زما د لوارۍ سره شوق دی او زه چې کم کار کوم زه د زړه په مینه باندې کوم زه هم ټیک ده چې زه به هسې مزدوري کوم خو چې مزدوري کوم چې یو ښه کار وکړم چې ما نه څوک خوشحاله شي ما ته دعا وکړي نو په دې وجه باندې زما هر کار شکر الحمدلله ډېر ښکلی ښه روان دی. صحیح. ماشاءالله ماشاءالله. او دا راته ووایي چې تاسو به شاعري کوله ماشاءالله ستاسو شاعري خو هم ډېره زیاته زړه پورې ده هغه شاعري طرف ته اوس هغه کوئ هغې ته ټیم ورکوئ که نه؟ او بالکل زه د جمعې په ورځ چوټي کوم که نه هغه هم بس یو فن دی هغه هم زما په پټو زړونو خو الله خبردار دی چې زما په ډکې څه دي هغه هم زه د خپلو پښتنو خویندرونو لپاره د هغې د خوشحالۍ دپاره د هغې د اصلاح دپاره زه د جمعې په ورځ بالکل یو پروګرام کوم زما چینل دی رحیم ګل لوهار په فیسبوک باندې په هغې باندې زه هغه پروګرامونه چلوم. صحیح. بل د ریډیو نه هم ستاسو پروګرامونه ما ډېر مخکې اورېدل نو څنګه ریډیو طرف ته اوس ټیم ورکوئ که نه؟ ریډیو کې خو مسله دا ده چې اوس لکه ریډیو پاکستان کې اولني پروګرامونه ما کړو نو هغوی وایي چې دلته زموږ ته څه لږه مسله راغلې ده نو موږ به بیا تا راغواړو هغوی بالکل زما ښه عزت کړی دی ما له بیا ښې پیسې راکړې او بیا باقي شو پرایویټ چینل نو پرایویټ چینل خو به صرف په خلکو باندې خپل حاجت کوي زه به پاکه خبره کوم که نه اوس هم وایي ته راته پروګرامونه خو هسې راځه نو هسې چې زه ځم دلته ځان له مزدوري ولې نه کوم د شهرت نه اول د ځان دپاره خپلو بچو له اعلی له مزدوري پکار ده که نه شهرت څه خاص خبره نه که زه په لوارۍ کې شکر الحمدلله اوس د ریډیو نه یا د شاعرۍ نه زما شهرت په لوارۍ کې ډېر زیات دی خلک دا ډېر زیات خوښوي. یو شمېر خلک چې کوم دی دا وخت زموږ د نننۍ خپرونه او دا پروګرام ګوري که یو څو شعرونه کتونکو ته ډالۍ کړل نو ډېر به ښه او یو اولنی شعر خو زما دا لکه خوښ دا دی دا هم زما شعر دی چې دا سوال مې د منظور پروردګار کړي چې هم مې ژبه هم مې لاس د چا په کار کړي او یو شعر دا دی چې وایي نن سبا په ښکلي یار نازېږم ټک به درکړي په تور مار نازېږم ښکاره پاک میز کې ګنده وي د بازو بازو په سنګار نازېږم او چې د مټ کې طاقت نه وي رحیم ګله رور لاسه کې چې په پلار نازېږم هسې لکه ما مطلب دا چې د خپل مټ مزدوري ښه خبره ده که نه ته په دا نه وایې چېرې ما له به پلار راکړي ما له به رور راکړي اکثر به په ډاګه باندې پاتې بالکل. ښه را به شو د ماشین طرف ته راځئ تاسو داسې دا ماشین چې کوم دی نو قدرمنو دا هغه ماشین دی ماشاءالله چې ډېر زیات خلکو دا ډېر زیات خوښ دا راته وایي چې د دې څه قیمت دی؟ د دې قیمت
قیمت خو لکه قسمونه دي په دې کې موږ د 3,500 نه 5,000 پورې سازو صحیح هغه کې لکه د پایا مسله د اوسپنې مسله ده او خلک یې خوښوي بد موږ کوم هم ساز کړي دي ټول کار کوي صحیح دی باندې دا خلک کار څنګه کوي دا که تاسو کتر په کلیکشن کار به کې لکه دا خو جو شډاګه ده کنه دا بس لکه دا د ګوډ ماشين دی کنه دا بل لګ مخې کوي دا پټه ګوړی کپرس کله ځای پاتې شي به به لګ راوسه کې به مخې دا سه لګ معمولی بس په دې طریقه دا کار کوي او ډېر پاسان نه کدا کله کسمه کدا را کني پوس پټه خدا ډېر پاسان را کني لکه ډېر پوس نه خوچ لکه وتر پټي کې خپل کار کوي صحیح دا ته جواب خلکو ته یو شمېر خلک ودا وخت کوم دي زمونږ د आवाज اوري دا به خلکو ته ملاويږي څنګه تاسو خپل نه خپته موبایل نمبر زمونږ دکان خو چې کم دی نو په ملکن ایجنسی هریچن بنگلا میاګانو کړي کې زمونږ دکان دی او زمونږ د رابطې نمبر چې کم دی نو 0345 038 38 51 دا زمونږ د رابطې نمبر صحیح که څوک رابطه کول غواړي او دا ماشين دا به تاسو په ټیم باندې غوډه ورکوي کنه دا سټیم به بلګي نه جنا دا خو د خبرو کا ځکه چې زمونږ سره اډر ډیر زیات دی زمونږ ته به کم از کم لکه څوک غواړي لکه صبر براته کوي صحیح قدرمنو دا د نن ورځ خبرونه چې تاسو واوریدله چیرته مو سي خادو سي آبادو سي اخیری کسبي سي پیغام ورکول غواړي نو یو شمېر خلک دا وغوښتل ازا ټولو مسلمانانو ته او ټولو پښتنو ورونو ته څوک چې کم سکه په کوم شوبه کې دي بس هغه د ایماندارۍ سره کوي چې هغه باندې هغه رزق حلالي بس ډیره مننه لوهار صاحب په دې ځبانه ما محمد الیاس سجز لرا کی اجازه چیرته می خادو سي آبادو سي خوشاله بریالي سي د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته